بسم الله الرحمن الرحیم. ډاکومنټ خلاصوم. زمونږ نن کنورسیشن چې کوم کنورسیشن ده د پیژندنه په اړه ده. ستا په لیدو خوښ شم، یعنې کله چې مونږ د یو کس سره مخامخ کیږو هغه سره مونږ څنګه کنورسیشن وکړو کنه. زمونږ عنوان ده it is nice to meet you too. که چیرې غواړې کمپیوټر زده کړې، د کمپیوټر تخنیکونه زده کړې، انګلیسي زده کړې، نو زما چینل سبسکرایب کړه، د زنګ علامه هم فعاله کړه چې د ټولو نه مخکې زما ویډیوګانې تاسو ته ورسیږي. سمه ده، شروع کوو په درس باندې. Welcome Afghan World Education YouTube channel. Introduction. It is nice to meet you too. پیژندنه، ستا په لیدو خوښ شم. زمونږ عنوان دا ده. سمه ده. اوس دلته راځو. کنورسیشن، خبرې اترې کول. د دوه کسانو ترمنځ خبرې اترې کولو ته کنورسیشن وایي. مونږ سره یو کس فواد دی او بل کس مونږ سره شعیب دی. فواد وایي کله چې یو دوه کسان یو ځای کېږي یو بل سره، او لومړی کس چې وایي Hi, my name is فواد خان. فواد وایي سلام، زما نوم فواد خان دی. شعیب بیا چې وایي، دوهم کس مونږ سره شعیب دی، کلم چې ورسره درېدلی دی. I'm شعیب خان، زه شعیب خان یم. فواد بیا چې وایي It is nice to meet you شعیب. فواد وایي شعیب ستا د لیدو نه خوښ شوم. لومړی کس وایي. دوهم کس چې وایي شعیب Nice to meet you too. فقط تو پکې اضافه کېږي مونږ سره دغه جملې کې ښه. تو ستا نه هم. شعیب چې وایي بیا ترجمه یې څنګه ده؟ زه هم ستا د لیدو څخه خوښ شوم. فواد بیا چې وایي I'm sorry, what is your last name again? فواد شعیب ته وایي بخښنه غواړم، ستا تخلص څه شی دی؟ یا دوهم نوم چې دی، د دوهم نوم دلته چې دی لاست نیم چې دی تخلص ته ویل کېږي. سمه ده. بخښنه غواړم، ستا تخلص څه شی دی؟ شعیب ورته وایي It is خان، زما تخلص خان دی. سمه ده. دومره مشکل نشته، فقط یو څو جملې دي. کله چې یو کس سره ته مخامخ کېږي پوه شوې ورسره چې خبره کوي، اول ځان ورته معرفي کوي. زما نوم قادر دی. بل کس ورته وایي زه هم امید یم. ستا په لیدو خوښ شوم، او ورسره دومره مشکل نشته، فقط همدا یو دوه جملې دي خلاص. که چیرې کومه پوښتنه لرئ په کمنټ کې ولیکئ. سمه ده. ښه ورځ ولرئ. خدای په امان.